البته د داسې یو چا لخوا نه بمبار ترسره کیږي چې ټوله زندګي یې په اجرتي قتل کې تیره کړې. د داسې یو چا لخوا نه بمبار ترسره کیږي چې هغوی نه تنها دا چې د ارګون په ولسوالۍ کې یو کور بمبار کړی، وزیرستان یې لوټي لوټي کړ. داسې یو چا لخوا نه بمبار ترسره کیږي چې د غرب او د یهودو د نصاراو په توسط باندې دوی خپل علما په شهادت باندې ورسول، خپل مجاهدین یې شهیدان کړل، خپل ولس یې قتل عام وګرځاو، په لسګونو نه بلکې په سلګونو جوماتونه یې بمبار کړل. د نظامیه په مدرسه کې یې په دارالحدیث کې سپي وتړل، د علماو د شعایرو د اسلام توهین یې وکاو، لال مسجد یې بمبار کړ. په لسګونو مسلمانې زنانه وې، هغه زنانه وې چې د بخاري او د مسلم شریف په احادیثو درس باندې لګیا وې، هغه یې تر زندانونو ورسولې. د امریکا او د غرب په خوله باندې خپل ولس ټوټه ټوټه کړ. د داسې یو چا لخوا نه زموږ په حریم باندې تیری کیږي او دلته بیا تنکي ماشومان او ځوانان دا په شهادت باندې رسیږي. موږ پوهیږو چې د پاکستان متدین ولس، د پاکستان علماء کرام، د پاکستان مجاهدین هغه په دې باندې راضي نه دي. موږ پوهیږو دا د پاکستان په خاوره کې د مخصوصې کړۍ کار دی. موږ پوهیږو دا نن هم ما په پاکستان کې د حافظ فضل یوه وینا لیدله، هغه دا وایي دغه برید چې د افغانستان په خاوره باندې ترسره کیږي، دغه د شرعي نظام سره چې ټکر د پاکستان د کرغیړن نظام لخوا نه رامنځته کیږي، دا د پاکستان ملي پروسه نه ده، دا جګړه یوه ملي جګړه نه ده. حافظ فضل د پاکستان د جمعیت علماء اسلام یو فعال شخصیت دی، ډېر ورونه به یې پیژني یا به یې نوم اورېدلی وي. هغه وایي د افغانانو سره ټکر داسې یو مثال لري لکه د اوبو ګرداب، لکه د دریاب ګرداب ته چې یو سړی ځان غورځوي. د پاکستان پوج چې دغه کړنې ترسره کوي دا د غرب او د امریکا یوه ستراتیژي ده، یو پلان ورکړل شوی دی، هغه یې عملي کوي. د پاکستان ټول عوام د دې ملاتړي نه دي او نه د پاکستان ټول سیاسیون د دې ملاتړي دي. موږ دغه کار یو ظالمانه او وحشي کار بولو، دا د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف یې بولو. په یو مظلوم افغان باندې بمبار، او دا هم یاد ولرئ چې افغانان هغه خلک دي چې اوس دغه رمه بې شپنه نه ده، دا کاروان بې څاروانه نه دی. تاسو ولیدل چې کله د کابل په بازار ښار کې بمبار ترسره شو، د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو په میړانه د غچ اخیستنې بریدونه په دوی باندې پیل کړل. د مسلمان انتقام، د مجاهد انتقام، د عام ولس انتقام، د دغه وړو وړو ماشومو انتقام، زموږ د تورسریو انتقام، زموږ د دغه ځوانانو انتقام. په دې خاوره باندې داسې یو نظام اوس حاکم دی چې هغوی د امریکایانو نه غچ اخیستلی شو، د اروپایي درندګانو نه غچ اخیستلی شو، د دغه اجرتي قاتلانو نه هم خپل غچ اخیستلی شي. او الحمدلله تاسو ولیدل چې د دوی مړي موږ ته راپاتې وو، مجاهدینو ته د دوی اسباب او اسلحې مجاهدینو ترې نه راوړې. موږ به کمزوري یو، موږ به اسباب نه لرو، موږ به تیاری نه لرو، موږ به لرې واټن ویشتونکي مزایل دا نه لرو، خو اما ایماني قوت د افغانانو ټولې نړۍ منلی دی. موږ بیا هم د پاکستان په دې ولسونو باندې او په هغه خلکو باندې چې دغه د فوج کوم کرګړن کارونه دي غربیانو یا د یهودو نصاراو په اشارو باندې ترسره کوي، غږ کوو چې همدغه وخت دی دغه ظالم او جابر فوج نور له ګریوانه راونیسئ. موږ پوهیږو دغه نظام دا د پاکستان د ولسونو په ګټه باندې هم نه دی. تاسې ولیدل په لاهور کې لبیک یا رسول الله تنظیم چې یوه سوله ییزه مظاهره دوی مخې ته وړله،
له 300 نه زیات کسان یې په شهادت باندې ورسول. خپل ولس هلته قتل کیږي او هلته چې کوم نظام حاکم ګرځېدلی دی خپله د پاکستان د عوامو په ګټه باندې هم نه دی. همدغه یې وخت دی سره یو شئ، سره متفق شئ. په پاکستان کې چې کوم پښتانه اوسیږي، کوم مذهبي ګوندونه اوسیږي، سره متفق شئ او د حق خبره د یهودو او د نصاراو په مقابل کې وکوئ. نن یې همدغه وخت دی، نن یې د محاسبې وخت دی او د عدل او د انصاف میز ته یې راکش کړئ.